دوستانو د افغان مهاجرونو د ایستلو په هکله باندې د مهاجرو د پاکستان څخه د وتلو پر بنیاد باندې یو ویډیو له تاسو سره شریک کوم چې پاکستان حکومت تر کم وخت پورې مهاجرو ته وخت ورکړی ده او کم مهاجر له پاکستان څخه افغانستان ته لیږي او له خپل هیواد څخه یې باسي او پر څه بنیاد باندې یوه وجه دا هم دی وایي چې په پاکستان کې چې دهشتګردي زیاته بد امني هغه د مهاجرو له وجه ده. نو پر دې بنیاد باندې یو ویډیو له تاسو سره شریکه کوم. راځئ تر هر څه نه مخه دا ویډیو را سره وګورئ. فکر دا دی چې د افغانستان چې کوم په دې ځای کې مهاجرین راغلي دي په پاکستان کې آباد دي د هغوی ریپاټریشن پلان مطلب واپس افغانستان ته د لیږلو پلان خو سټارټ شوی په سن 2023 کې کنه موږ په باس کړو او په دې کې دی وی چې کوم ایلیګل افغان دي ایلیګل مطلب چې اسناد وغیرہ وسره نشته ایلیګل راغلي د هغې د وجې نه دهشتګردي سیوا کېږي لهذا دا کسان ایستل غواړي. نو د 2023 نه دا دوی سټارټ کړو تقریبا د اوسه پورې 8 لکه افغانان دوی واپس ولېږل. ټیک شو. اوس په دې کې چې چا سره اسناد نو هغې د ټایم ورکړو د 2025 پورې او هغه 2025 جون پورې مکمل کېدل واله دي. نو اوس ښکاري داسې چې سره د اسنادو دویم لیږل غواړي. ګوره اسناد دي کې کم دي زه تا ته لږ غونډه کې تا په دې باندې پوهه کوم. یو په دې کې د POR پروف اف رجسټریشن دا چې کوم اقوام متحده UNHCR او پاکستان په شریکه باندې افغان مهاجرین له ریفیوجیز لور کړی دي د رجسټریشن اسناد هغه د POR پروف اف رجسټریشن یو قسم دا افغان دي او بل هغه افغان دي د چا سره چې افغان سټیزنشپ کارت دی شو د دوی سره اسناد شته دي. دوی د ټایم ورکړو تقریبا د جون 2025 پورې او دا خو د 2023 نه سٹارټ کړو چې تاسو زه اوس چې کوم د دوی سره د اسناد دي کنه نو په د اسلام آباد او راولپنډي کې اول شروع دا کسان نه واچول کم کسان چې په دې تمه باندې ناستو چې مونږ به امریکا اوچتي او بوزي په امریکا کې یا نور کوم ملکونه چې هغه کې د آبادېدو کمپلین روانو خپل پراپر پلان موږ په کلاس اغسته وکنه دا غنه خو ډونالد ټرمپ انکاري شو چې ورګه د سیز لامر سسپند وساته هغه د ایمیګریشن د ټولو نه سخت خلاف دی. نو هغه مسله پیدا شو نو پاکستان چې یاره ګوره 2000 کې سندار راغلی پاکستان کې آباد دی امریکا ماته وي چې تلک صبر وکړه زم زیو چتم تلک صبر وکړه زیو چتم تلک صبر وکړه زیو چتم 2025 د اوس به زیو باسم نو چې اوس یو باسم نو هغه سره هغه نو شروع شو له اوس دا ټولو د مارچ پورې ټایم ورکړی د مارچ اخري ورځ 31 مارچ پورې چې دا به د اسلام آباد او د راولپنډي نوزي چې دا زین خالی شي بیا د هغې نه بعد داسې ښکاري چې د جون 2025 پورې چې کوم د دوی د اخري ټایم ورکړی شوی د الټیمیټم ورکړی شوی د پاکستان کې دوی د دغه ډیټا پورې کېدی شي او د هغې نه بعد به د دوی ارست گرفتاری سٹارټ کیږي او لیږي به. نو داسې یو خبر اوس په دې ټایم کې د افغان مهاجرین چې ته بار بار اورې کنه هغه روانه ده مطلب پاتې کیږي او پکې اوس صرف هغه افغانستان والا کسان چې کوم په پاکستان کې پراته دي صرف هغه پاتې کېدی شي یا راتلی شي د چا سره چې کوم پراپر ویزې صحیح ویزې وسره څنګه چې د ملکونو په خپل منځ کې په دې دنیا کې نو دغه شانته کې به ویزه اوس هغوی اخلي پاکستان ته راځي نو په پاکستان کې پاتې کېدی شي باقي به دوی که POR کاري وسره KCC او کویل لیګل هغه باندې هم مخکې شروع اچولې ده دا به لیږي افغانستان ته. اوس ګوره کله چې د افغان مهاجرینو دغه شانته کې ریپاټریشن یا ډیپورټیشن چې څه ورته وایي هغه چې پاکستان سټارټ کړي افغانستان ته لیږي نو وقتاً فوقتاً مسلسل په دې باندې اقوام متحده اواز اوچتوي چې دا د هغوی کار دی لازماً به پې اوچتوي. اوس اقوام متحده اوس بیا هم هغه شانته کې د کنسرن اظهار کړی دی یو الارم یو الرټ اظهار کړی دی چې دا ډېر تشویشناک صورتحال دی چې افغان مهاجرین په دې طریقه باندې وزي افغانستان ته لیږلی کېږي او هلته کې د هغوی د پاتې کېدلو پراپر صحیح غم نشته دی. هلته کې حالات هغه شان برابر نه دي ځکه چې دوی په خپله تلل نه غواړي د اقوام متحده د وینا مطابق صحیح شو. خو دا ځل چې کوم اقوام متحده اواز اوچتوي که نه دا ځل پکې هغه شانته کې دم نشته. ته وایه ولې د اقوام متحده چې کوم د چلولو والا مین انجن دی که نه مغربي دنیا یا د مغربي دنیا چلولو والا مین انجن امریکا هغه خو په خپله اوس داسې سټارټ کړی دی. د ډونالډ ټرمپ د پالیسو کې د ټولو نه غټه پالیسیانې چې کومې دي غټې پالیسیانې میجر پالیسیانې د کوم په ترو باندې چې هغه سیاست کې هغې کې یو دا دی چې ایلیګل ایمیګریشن به ختمو. امریکا ته بلا شي داسې کسان راغلي دي چې هغه ایلیګل دي نو هغه ایلیګل ټول ارسټ کړي دي او په هتکړو کې خپل ملکونو ته لیږلي دي. تا به خیال کړی چې انډیا ته په هتکړو کې راولېږل کولمبیا ته په هتکړو کې ولېږل مختلفو ځایونو ته په هتکړو کې لیږلي دي. میکسیکو نه چې کوم راوړېدلي هلته ورته دیوال وایي چې د میکسیکو نه ګوره څوک روان نه وړي که په امریکا کې دننه یو نیو میکسیکو ده که نیو میکسیکو ته هم څوک د میکسیکو نه راوړي نه به یې پرېږدو. ایلیګل ایمیګریشن مکمل بند امریکې ته راځي په پراپر دستاویزاتو په پراپر طریقه باندې به راځي کوم چې زمونږ د ویزا طریقه ده.
نو هغه په خپل الیګل امیګریشن باندې دون زور ورکوي چې د هغه چې کوم د کابینټ کسان دي لکه مثال کې تور پر هغه بل ورستاسو لمه مثال درکړو په یورپ یونین په کانفرنس کې چې ولاړو سکیورټي کانفرنس نو میرانیا شو د جیشنکر سره چې خوا کې ولاړو نو هغه په یورپ یونین ته دا ویل چې تاسو دا کم الیګل امیګریشن کې د ټولو نغټه مسله تاسو د دې کاس کړی ده تاسو د پاره د ټولو نغټه مسله نه روس ته نه چین دی دا چې کم غیر دستاویزاتو د مهاجرین تاسو د یورپ ته راځي ټولو نغټه مسله ده وایس ډیپټي پریزیډنټ دی جیډي وینس هغه دا یورپ ته ویلو دا خو نور دنیا ته د قوي چې الیګل امیګریشن مکوي نو چې کله امریکا په خپل وی الیګل امیګریشن مکوي هغه نه دی پکار نو هغه پاکستان ته بیا څه وایي چې یاره ته دا تاسو رقم د امیګرنټس ته ولې لګي د اقوام متحده په مطلب څه زور پاتې شي نو دا اصل د اقوام متحده په خبره کې هغه شانته کې اثر هم نشته دی په خبره باندې ورسېدي د دې دوستانو طارق پټان صاحب ویډیو تاسو ول د یقیني ډیر پزړه پورې وغږېدی د مهاجرو په حق لباندې او یقیني هم دا چې ځکه چې د مهاجر سي اقوام متحده سي په خوا به د مهاجرو په حق لباندې आवाज اوچت کوي د دې ټول مثلا تر شا چې د امریکا ولاړه سي امریکا څه وایي هغه منل کیږي نو اوس یعنې امریکا د مهاجرو په باب باندې خپله داسې یو پالیسي بدله کړې ده نو اقوام متحده څه داسې نشي ویلی ولې ځکه چې ټرمپ دا نه غواړي چې مهاجر دی په یو هیواد کې په خپل هیواد کې هم نه پرېږدي په نورو کې او هغه مهاجر به د ویزې له لارې مثلا چې بلو هیوادونو ته ځي پر هغه طریقه باندې به ځي نو چې د اقوام متحده لکه د طارق پټان صاحب په وینا سره انجن هغه څه ټولې د په واک په اختیار کې دي نو هغه چې د په اختیار کې دي نو بیا اقوام متحده د دې خلاف نه اکشن اخیستلی شي نه داسې خبره کولی شي که څه هم بیا خبره وکړي خو خبره یې چندانې تاثیر نه لري او نه د په خبره باندې بیا یو څوک عمل کوي نو پاکستان حکومت پاکستان تر 11 مارچ پورې مهاجرو ته وخت ورکړی یا 2025 جون پورې یا جولای پورې یا وخت ورکړی چې له پاکستان څخه به هغه مهاجر چې له افغانستان څخه پاکستان ته هجرت کړی مثلا یا هغه په قانوني غیر قانوني لیول باندې یا مثلا دا سیسی لکه د ټول نورو هیوادو ته د تللو لپاره انتظار دی هغه به باسي دغه نه بعد مثلا هغه افغانان چې هغو سره کارډونه مهاجر کارت دی هغه به ایستل کیږي او وجه هم دی څه وایي وجه دا بلل کیږي چې دا مهاجر سي دي مثلا د دغو له وجه دهشتګردي زیاتیږي یعنې پخوا به دا خبره وله چې مثلا پر دې ژبه ازغن تار تیریږي نو به دهشتګردي بندیږي خو هغه ازغن تار تیر سو بیا هم په پاکستان کې بد امني نسوه ختمه تر هغه نوره هم زیاته سوله نو ګورو به انتصار به ورته کوو چې څنګه کېدلی شي چې مثلا دا مهاجر هم ووځي ولاړ سي او بیا به هم له دې سره د بدامني ختمیږي که نسي ختمېدلی نو که بیا هم نسوه ختمه د دوی په وینا چې مثلا دا دهشتګردي له مهاجرو له وجې ده که بیا هم نسوه ختمه بیا به داسې کمه بانه لټول کیږي بیا به دې ته کوم داسې بنیاد ایښودل کیږي بیا به کومه داسې پالیسي مختاره کیږي چې دوی پر هغه بنیاد باندې دا ووایي چې دهشتګردي خو نو د دې له وجې ده نو دا به دوستانو طارق پټان سره دا ویډیو له تاسو سره شریکه کړله